دا راته وایه دا تاسو چې کومې دا پخوانۍ پیسې را جمع کړي دي سوری پیسه ده داسې نورې قسم قسم پیسې دي دا خو به ډېر په ګرانه تاسو را پیدا کړي دا راته وایه چې دا سوچ دې څنګه رالو چې یاره زه لګیا شم او دا قسم قسم پخواني اوزار را جمع کړم دا راته وایه تاسو به هم ډېر څیزونه خرڅ کړي داسې څه ایټم چې هغه تاسو ډېر ګران خرڅ کړي دې کې د کم کم ځای ایټمې به تاسو راټولې کړي کم کم ځای نه به مو راوړي السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم د خپل کلي مصري باندې حامد خان را سره موجود دی تېره ورځ راته خپل کیمرمین ووی چې حامد خان پاکوړي کې یو دکان کولو کړی چې ساری قدیمه غونتې ده تقریبا چې د کلونو مخکې چې کوم څیزونه کوم اوزار او کومې پخوانۍ پیسې وي هغه راجمع کوي راوړي او دلته کې کیدي د سیمپل په طور باندې بیا چې کوم پخواني خلک دي د دغه شوقیان دي هغوی راځي هغوی پکې لټون کوي او د خپلې خوښې سامان ترې اخلي دوی سره به خبرې اترې کوو حامد بھائی څنګه ژوند مو څنګه روان دی خو د خیر سره ښه برابر انشاءالله تعالی د خیر سره بس خبرې خو مونږ ته دومره نه راځي خو بیا هم یو څو خبرې کوو مونږ دا څه ټکه پکه سامان مامان راغونډو ځای په ځای لکه داسې ګرځو او دکان ته راوړو نو بس هغه مونږ سامان مامان دلته کیدو او بس خلک راشي نو هغوی پکې ګوري راګوري اوس د خیر سره دومره دغه شوی دی چې خلک هم راوړي او مونږ خپل هم دغه کوو نو الوم ته او خرڅوو هم د خیر سره ها جی ښه دا راته وایه دا تاسو چې کومې دا پخوانۍ پیسې را جمع کړي دي سوری پیسه ده داسې نورې قسم قسم پیسې دي دا خو به ډېر په ګرانه تاسو را پیدا کړي جی او بالکل ډېر په ګرانه ملاویږي خو بیا مونږ لکه دغه کوو ګرځو را ګرځو څوک راته په دې څه کوي څوک څه کوي خو بیا مونږ خپل هغه دغه غونتې کوو شوق پوره کوو او هغه کیدو داسې څوک راشي هغوی هم دغه د دې څه داسې لکه مونږ ته پوره دغه نشته چې لکه مثال په طور دا څوک په څه ریټلي څه خو مونږ هغه شوق دی هغه پرې دغه کوو نو بس مونږ ته هم شوقي راځي او هغه رانه الي ښه دې کې دا څو اوزار داسې دی چې په دې باندې صدۍ اورېدلي دي نو ستاسو ذهن څه وایي چې څونه وخت به پرې اورېدلي نو دا خو خامخا چې کم کسان لکه د دې کار کوي هغوی ته به اندازوي خو مونږ خو لکه چې دغه مطابق ګورو لکه نو خامخا دغه پرې ډېرې اورېدلي دي خو لکه مونږ ته داسې پوره دغه کنفرم تاریخ لکه نه دی معلوم خو لکه مونږ دغه په طور باندې کیدو نو چې څوک پوهېږي هغه یې رانه والي بس هغه بیا مونږ ورکوو دې کې د کم کم ځای ایټمې به تاسو راټولې کړي کم کم ځای نه به مو راوړي دا خو مونږ هر ځای نه راوړو دا لکه دا خبره پکې نشته چې مونږ مثال په طور لکه یو ځای خو بس چې کم ځای ته لاړ شو که هر ځای ته ځو زه تر ګلګته پورې تلم ګلګت نه هم پکې ما راوړي داسې څیزونه زما په تبه باندې ولګي یا دغه شي نو هغه زه راوړم او بس دلته کېدم زمونږ یو ملګری جان علم نوم دی هغه وفات شوی دی اوس هغه راسره ډېر ګرځېدو او مونږ ټول لکه ګرځېدو به او هغه به مونږ راوړو ښه دا راته دا پخواني څیزونه خو به ډېر ګران میلاویږي ریټونو کې او ډېر ګران میلاویږي خو مونږ لکه خپل ذهن پورې دغه کوو چې مثال په طور که ګران یا دغه خو مونږ خپل ذهن پیژنګو نو هغه شان ځان مطمئن کوو او بس هغه شان بیا مونږ لو او ځان سره کیدو نو بیا مونږ لکه ترې پورې نه خرڅو چې تر کومې پورې مونږ ته اندازې چېرې لکه تاوانونه کیا خبر خو لکه بیا مونږ خپل ذهن پیژنګو هغه کار کوشش کوو دا راته وایه چې دا سوچ دې څنګه رالو چې یاره زه لګیا شم او دا قسم قسم پخواني اوزار را جمع کړم دا زه خو د ډېر وخت نه دا کباړ کار کوم نو په دې کې به خامخا زه لا ورته تلم یو خوا بل خوا به تلم نو د یو بل به دغه مغه سامان به دغه کولو نو هسې زما شوق ورسره پیدا شو نو ما ویې راشه دا سامان مامان را دغه کو نو به د دې د وجې ما لکه دا کار چالو کو دا راته دې کې داسې څیز شته چې هغه تا چا سره لیدلي او ډېر په مینت او ډېر په ګرانه دې تحصیل کړي او ډېر مې داسې لیدلي دي چې اول خو پې پوهېدم نه او دې نه مخکې یو سمپل غونتې توره غونتې دلته اکوړي کې میلاوې ده نو مونږ هغه جان علم ملګری مې راسره نو هغه کم از کم 40,000 روپۍ ورکولې او مونږ ته 50,000 روپۍ ویلې وې خو مونږ په خپل ځاني رسیدونه هسې هغه بایدوی مونږ غشتو هغه بیا تقریبا په 3 لک خرڅه شوه مونږ ته پته ولګېده خو لکه مونږ هغه شان لکه دغه ونه کو وا مو نه غشته ولې چې مونږ پې دونه رسیدونه نو د دې د وجې دا راته تاسو به هم ډېر څیزونه خرڅ کړي داسې څه ایټم چې هغه تاسو ډېر ګران خرڅ کړي لکه تاسو ته داسې شوقیه کس راغلي چې هغه پیدو په دې باندې او هغه سره قدر و هغه تا نه ګران اخیستي ډېر داسې مونږ خرڅ کړي هم دي او دغه کړي هم دي خرڅ کړي هم دي لکه خدای پاک راته چې څه مزدوري وه هغه یې راته راکړي ده پکې د خیره سره څوک چې د دې څیزونو شوق کوي نو هغوی ته خپله رابطې نمبر هم ووایې او څه پیغام که ورکوې نو
حاجی دا زما خپل نمبر دا دی 0333 916 4452 دا زما نمبر دی او دلته اکوړي چوک بازار کې زما دکان دی او کڅوک خرڅي اوم ته علم او کڅوک علي نو اوم په خرڅوم. ها ډیر مننه کتونکو تاسو قتل چې حامد بای د کلونو راسه لګیا دی او دا پخوانی انټي کې کم چې زمونږ اوسنی نسل چې کم دی دا اوسنی نوجوانان نه پیژني دا سوره پیسه شو دا سیدا نور حتی چې اوسنی ماشومان دا سلورنیزه وطنیزم نه پیژني نو یقینا چې تاسو زموږ د نن پروګرام خوښ شوي دغه قسم اټمي مونږه کته دی سره تاسو ته مرامخ کې په دې سره موږ تاسو نه اجازه غواړو چې چرته یې خاده او بعد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.